بیرته هم ستړي مه شئ. انسان تر ټولو زیات هغه وخت ګیلهمن کېږي کله چې به حق ور ونه رسېږي. ځینې مسایلو کې چې حق نه وي ولې غوښتنه یې کوي که چېرته ترلاسه نه شي هم انسان دومره نه خفه کېږي، خو ولې په هغه صورت کې چې د انسان مسلم حق وي او هغه حق نه ورکول کېږي نو بیا په دغه صورت کې ګیلې هم زړه ته درېږي، نفرتونه هم پیدا کېږي، ورسره باغیتوب هم رامنځته کېږي. همدغه ډول کړنه په کیلګي کې روانه ده. دوشي او کیلګي د بغلان هغه منطقې دي چې تقریبا بغلان ته پر لاره یا د بغلان کابل په لویه لاره پرتې دي او د خټکیو پریمانه پټي هم لري. د دغه ځای اوسېدونکي وایي چې تقریبا 90 سلنه نفوس یې هغلته پښتانه تشکیلوي او ورسره اقلیت د کیلګي تاجکان دي او ورسره نور قومونه چې هغلته اوسېږي د نورو قومونو ورونه ورسره پخوا کې څنګه ژوند کوي، خو ولې په حکومتي چوکاټ کې دوی ته ځای نه دی ورکړل شوی او یوازې هماغه کم او محدوده ساحه چې د دوشي ده دوشیوالو ته په حکومت کې ځای ورکړل شوی، خو د کیلګي اوسېدونکو ته ځای نه ورکول کېږي. دوی ګیلهمن دي چې حکومت ورسره د مور او میرې سلوک روان کړی او له حکومت یې غوښتنه ده چې دغه سلوک باید له منځه یوسي. دا چې ولې دغه ډول سلوک حکومت ورسره روان کړی، هغلته د معرف او یا پوهنې په برخه کې کومې ستونزې شته، ورسره د روغتیا برخه هم هغلته د دوی په وینا چې داغداره ده او لا پوره کار نه ده شوی دغې برخې ته هم. په همدغو موضوعاتو راسره له بغلان څخه میلمه ده له کیلګي څخه. تاسو ته ښه راغلاست وایو، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ژوندی اوسئ. زه هم په خپل وار سره تاسو ته او ستاسو تخنیکي همکارانو ته او د ژوندون تلویزیون ټولو لیدونکو او کتونکو ته سلامونه او نیکې. علیکم سلام. خدای وکړه چې ښه واوسېږئ. راځئ لومړی شروع له پوهنې کوو ځکه مهمه د پوهنې برخه ده. راته ووایي چې هغلته د معرف یا پوهنې وضعیت څه ډول ارزوئ؟ لکه څنګه چې مخکې تاسو په خپله هم اشاره وکوله، کیلګي اکثریت نفوس چې دی پښتانه تشکیلوي او موږ سره په څنګ کې تاجک رونه هم موجود دي. نو یوازې پښتانه نه، په هغه سیمه کې چې څوک ژوند کوي هغوی سره توپیري چلند کېږي. تقریبا هلته 80,000 نفوس ژوند کوي. په 80,000 نفوسو کې دوی ته 3 لیسې دي چې په هغوی کې 4 مکتبونه ټول چې یو متوسطه او 4 لیسې د 80,000 نفوسو دپاره یعنې تعمیرونه موجود دي. نورې چې کومې متوسطې موجودې دي هغه په خیمو کې ژوند کوي. په ژمي کې د واورو د یخنۍ له کبله او په اوړي کې د تودوخې او د ګرمۍ له کبله ماشومان ډېر په ستونزو کې قرار لري. نو فلحاظ اکثریت خلک بیا پښتانه دي او نصاب ټول په دري کې دی. نو دغه یو بل مشکلات دی چې دغو خلکو د دې سره لاس او ګریوان دي. نو د مرکزي حکومت نه او د مسؤلو چارواکو نه هیله ده چې موږ سره د مور او د میرې چلند نه کوي، توفیري چلند موږ سره نه کوي، ځکه چې اکثریت وخت بیا سړی مجبور دی ته سي چې قانوني لارې خو بیا غیر قانوني لارو ته زمینه برابره کړي او یو کړنې ترسره کړي، نو بیا به مسؤل موږ یو. نو فلحاظه ستاسو د رسنیو له لارې نه په مسؤلو چارواکو باندې غږ کوو چې زموږ دغې ستونزې ته پاملرنه وکړي. ډېر ښه. کله کله همداسې وي چې ځینې وخت خبره ستونزمنه شي، ستونزې راولاړېږي او بیا مجبوراً ګیلې هم رامنځته کېږي. د دوی په وینا چې هغلته اکثره برخه پښتانه دي خو نصاب ورته پښتو نه دی او ورسره په دري نصاب باندې دوی له مجبورې ورځې زده کړې کوي او دوی اخته وي چې هماغه نصاب ته ورشي. هغلته نو بیا ځینې وختونه دا وي چې د دوی ماشومان له ستونزو سره مخ وي او بله ستونزه بیا دا وي چې حتی دوی څخه هغه د خپلې ژبې ادبیات ورسره د خپلې ژبې هغه مخکښان چې دغې ژبې ته یې خدمت کړی دی هغوی هم ورپاتې وي او بیا نو د ژبې په ګرامري اړخ باندې دوی نه پوهېږي، برلاسي نه وي، ډېر زیات کمزوري وي. خو دا چې ولې تر اوسه پورې دوی همدغه ډول په ځوړند حالات کې پرېښودل شوي دي، یعنې وخت نه دی ورکړل شوی او دوی ته د پښتو ژبې درسونه
نه دي رامنځته شوي، حکومت ته دوی غږ کړی دی نه دی کړی، حکومت ورته رسېدنه کړې نه دی کړی. نو بیا هم محمد ادریس شیرزاد د کیلګي ټولنې بیان پوښت و. شیرزاد صاحب په همدغه موضوع باندې چې حکومت سره موضوع شریکه کړې هغلته مو ویلي او که نه که مو ویلي وي د هغوی ځواب درته څه و؟ ډېره ښه. موږ اکثریت وخت دغه ټولنه چې کله کومه په کیلګي کې فعالیت کوي اکثریت غړي ځای لري چې زه د یو څو دانو نومونه واخلم، لکه مومن خان صافی، ډاکټر صاحب محمد اشرف رحیمي، ډاکټر صاحب مطیع الله صافی، نور حبیب مجرو او همدارنګه سمیع الله جواد شینواری، زمونږ په ګډون او داسې یو تعداد نور ملګري چې یو څه په خارج کې زندگی کوي، لکه سلیم مصلح، ولیزی صاحب او همدارنګه فرمان الله صافی، روح الله روحانی. دا موږ سره حتی د خارج نه قلمي مرسته کوي او د قلم په برخه کې موږ سره ونډه اخلي په دې مبارزه کې. تر مسؤلینو چارواکو مو غږ رسولی دی، بار بار دوی ته تللي یو، خو فقط موږ ته چې کله دوی یو برنامه یا یو هیئت تشکیل کړي دلته راسي او زموږ ستونزه وڅېړي، د کاغذ پر مخ یې ولیکي او همغه لیکنه او همغه پلان د کاغذ پر مخ باقي پاتې شي، عمل کې هېڅ شیرزاد صاحب مهرباني کوئ. یعنی موضوع مو شریکه کړې، کاغذ ته هم رسېدلی خو کاغذ بیا همغه ډول کاغذ پاتې شوی دی او عمل جمع نه ده. بلکل. حتی موږ د بعضې مکتبونو د تعمیرونو په هکله موږ سره وعدې سوي دي چې روان کال بودیجې ورته پاس سوي دي، خو نه پوهېږم چې دا څه کېږي. نو موږ ځکه دا غوره وګڼله چې رسو څومره رسنیو ښوونځي شته کیلګي کې ورسره ټوله دوشي کې او څومره پښتو دي څومره دري؟ په کیلګي کې خو اوس تقریبا په ټولو ښوونځیو کې په استثنا د یو یا دوه ښوونځیو نه که په پښتو کې په هغې کې تدریس وشي، ټولو کې دري کې تدریس کیږي او دغه 80,000 نفوس چې کوم دی نو اکثریت خلک یعنی 15,000 یا 15,000 نفوس یې پښتانه دي، 15,000 یا 10,000 نفوس په دري زباني. نو ټول مکتبونو نصاب په دري کې دی او تقریبا 8 یا 9 ښوونځی به موجودي چې هغې کې 2 یا 3 لیسې دي فکر کوم او 4 مکتبونه تعمیر لري چې نور ټول پکې. شیرزاد صاحب راځو دې ته تر ډېره د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې دا حق ورکړ سوی دی چې هر زده کوونکی په مورنۍ ژبه زده کړې وکړي او په ډېرو ښوونځیو کې ورته صنفونه حتی جلا سوي دي، ځکه ما خپله په پلازمینه کابل کې په پښتو ټولګي کې درس لوستی دی. نو هلته ولې دغه د معرف ریاست ستاسو ولې دې ته پاملرنه نه کوي چې د دوی صنفونه سره بیل کړي یا هم ځانګړي ښوونځي ورته ورکړي، دوی باید په خپله مورنۍ ژبه زده کړې وکړي، داسې دوی د مورنۍ ژبې نه بې برخې پاتې کېږي او نیمګړتیاوې به هم پکې وي، بیا په تعلیمي نصاب کې دوی ډېر هغه درس به هم نسي اخیستلی. هلته د معرف ریاست یا د معرف رئیس تر ډېره څومره کار کړی دی؟ د هغه کار نه راځي؟ نه یې هلې ځلې خپلې کړي دي نه دي کړي؟ دغه چوکۍ چې ورته ورکړل سوې ده واقعا د په پوره ایماندارۍ سره ورته کار کړی که نه؟ ما مخکې په خپلو خبرو کې وویلې چې په دولت کې یا د ولسوالۍ په هر بخش ولو که هغه ملکي بخش وي که نظامي بخش وي د کیلګي خلکو ته پکې ونډه نه ده ورکړل سوې. هغوی هلته خپل مامورین نه لري چې د خپل ولس درد حس کړي او په ښه توګه انعکاس کړي. نو فلهذا دغه مشکل ته دغې ستونزې ته هېڅ نوه رسیدګي نه ده سوې. حتی دوی پوهېږي ما خپله په یوه متوسطه کې او بیا وروسته په لیسه کې درس ویلی دی چې هغه په دري ژبه کې وه. نو زه چې به کله کور ته راتلم کور ته به راغلم نو ما به یو ورته دغه دري درس په پښتو کې ځان ته ترجمه که، په پښتو کې به م هغه یاد که، بیا به م بېرته دري کې ترجمه که او سبا به ما زوړ درس استاذ ته په دري کې اوراوه. نو دا یوه غټه ستونزه وه، هم زمانګیر وه هم وقتګیر وه او هم ښه جذب نه کېده. که دا زما مورنۍ ژبه وای نو ما به ډېر ښه. تاسو ټول څوک بولئ د معرف ریاست؟ دا څوک چې ګمارل سوي دغه کسان چې دوی دغه ټکي ته اشاره نه کوي؟ بلکل هو، دغه کم خلک چې دلته ټاکل کېږي هغوی باید داسې که هغه موږ اعتراض نه لرو چې هغه دري زبانه ورور وي، د کیلګي دري زبانه ورور د وټاکي ځکه هغه د دغې ټولنې نه راجګ سوی دی، هغه دغه درد ستونزې او مشکلاتو باندې خبر نو مطلب هم دا نه دی چې باید هغه دري زبانه ونه اوسېږي پښتون اوسېږي. شاید ډېر پښتانه په معرف کې وي خو د کیلګي نه دي. نو د کیلګي ستونزه هغوی نسي حس کولی. نو په دغه اساس باندې د کیلګي معرف او ریاست او ورسره وزارت چې دغې یوې غټې سیمې ته توجه نه ده کړې موږ یې ګرم. شیرزاد صاحب ځینې وختونه دا ویل کېږي چې د حکومت خصوصا اوسنی حکومت کله چې بستون اعلانوي اصلاحات اداري ته ورکوي، شفاف پروسه ده، هغلته ازموینه اخیستل کېږي او د دې
شفافیت یا روڼوالي ته په کتو یا د روڼوالي تر چتر لاندې هغلته دوی کسان په دندو باندې ګماري. څه فکر کوئ چې هغلته استعدادونه نشته او که نه لا ازموینې نه دي اخیستل شوي؟ موږ داسې ویلی سو چې شفافیت په نظر کې نه دی نیول سوی. شاید د کیلګي زیاتو ځوانانو مراجعه هم کړي، امتحانونه هم ورکړي، نو دوی نه دغه سی وي او اسناد اخیستل کېږي، شارلیست کېږي نه امتحانونو ته. که امتحان ته شارلیست شي نو مشخص کسان دي چې د مشخصو خلکو لخوا نه معرفي سوي دي او همغه کامیابېږي. موږ زیات لیدلي دي دغه سیویانې لاړې سي بیا د بولنې فروشانو سره قرارداد وسي او په دغو سیویانو کې او په دغو اسنادو کې چې دوی ته د امتحان دپاره ور تسلیم سوي دي بولانۍ تاویي او خلکو باندې خرڅوي. وخت را سره بیخي لنډ او تنګ دی. دغه د صحت برخې ته هم راځو، روغتیا برخې ته. روغتیایي وضعیت مو څنګه دی؟ روغتیایي مرکزونه شته؟ هغلته ډاکټران فعاله دي، کار کوي؟ په کومو سیمو کې شته، په کومو سیمو کې نشته؟ څومره له ستونزو او ننګونو سره مخ یاستئ؟ سره د دې نه چې د صحت بخش ته زه اشاره وکړم، باید ورسره د برق ستونزې ته هم اشاره وکړم چې ډېره یوه غټه او جدي ستونزه ده چې په دې وخت کې کیلایي کې په دغه شکل باندې روانه ده. موږ او چارواکي سره لاس او ګریوان یو. نو صحت خو موږ په کیلګي کې یو کلینیک لرو چې هغه هم غیر معیاري، ډېر کوچنی، فقط سردرد او تبې ته دوا ورکولی شي. د هغې نه پرته که یو ژور ټپ په یو انسان کې موجود وي، ټکر وسي، نو دې ته دوی دوا نسي ورکولی. او حال دا چې دا د مرکز سره د کیلګي سیمه د 10 کیلومترو نه په کم واټن کې واقع ده. او تاسو خپله په خپلو خبرو کې اشاره وکوله، دا یو ډېره مهمه سیمه ده. مرکز یې د 10 شمالي ولایتونو سره وصل کړی دی. او موږ د کیلګي خلک چې یو اکثریت هغه خلک یو چې دې دولت ته موږ ډېره زیاته قرباني ورکړې ده. په خپله سینه کې موږ اکثریت هغه ارګانونه چې هلته موجود دي لکه دغه دولتي تیاره میدان محبس دی، د ټوله کې ستراتیژیکه نقطه ده د هېواد دوه جلا نقطې سره وصل کړي یا هغه نقطې له دې خوا سره وصل کړي. فقط په برق باندې لږ تم کېږو. کله کله ګیله دا وه چې وایي برق زموږ په خاوره تېر شوی او موږ ته راکړل شوی نه دی، توضیح نه ده شو شوې که نه؟ زه غواړم چې په یو لنډ شکل دغه جریان تاسو ته تشریح کړم. کله چې دغه په اول ځل باندې وارداتي پایې راتللې د تاجکستان ولایت ملک نه، نو په دغه صورت کې زموږ خلک ډېر زیات ورته خوشحال وو. ډېر په ګرم استقبال سره د دې پایو د راتګ نه حمایت وکاوه او دوی ته په خپلو رهایشي کورونو کې او زراعتي ځمکو، هغه ځمکې چې د دوی ملکیت و د قانون اساسي د 40مې مادې او د مدني قانون د 1900مې مادې په اساس د خلکو ملکیت مسئول دی. خو علاوه د دې نه چې دولت نسو کولی چې دوی نه په زوره دا کورونه واخلي، تر اوسه پورې نه کم اجاره ورنه اخیستې، نه بل څه نه بل څه. نو دوی ته ډېر ښه ګرم استقبال وکړه او دوی سره وعده وسوله د کیلګي خلکو سره چې تاسو ته برق درکول کېږي. خو په پای کې موږ ته برق رانه کړ. بیا موږ ریاست ته د برق ریاست ته د بغلان ولایت هلته مراجعه وکوله او بار اعتراضونه، مدني حرکتونه هم پیل کړل. نو دوی یو ګډ هیئت تشکیل کړ چې په هغې کې د مرکز غړي، د کندوز د زون غړي او ورسره هم د بغلان د ریاست غړي موجود و. هغه هیئت یو پلان ترتیب کړ چې باید 200 ترانسفارمرې د کیلګي دپاره نصب سي، دغه ضرورت دی ورته. نو دوی چې کله موږ بیا وروسته مراجعه وکوله هغه ته، دوی موږ ته وویلې د 250 ترانسفارمرو په ځای به تاسو ته موږ 6 ترانسفارمرې درکړو. هغه هم یقیني نه دي، یو څو غیر معیاري پایې راوستلې ویې لګولې تر څو چې زموږ دغه مدني او فرهنګي فعالیتونه مهار کړي او موږ نور حق غوښتنه ونه کوو. نو د دغې دپاره یو څو غیر معیاري پایې راوړي دي، لګولي دا 2 کاله کېږي چې هغه لګېدلي دي. نو فلهذا دوی هم دغه پلان لیکلی دی او دغه پلان په ریاست کې موجود دی، اما عمل ته یې نسو. ډېره مننه شیرزاد صاحب. انشاءالله تاسو بیا په یوې خپرونه کې راغواړو. کورمودان چې راغلی نن خپرونې ته، مننه څخه ډېره. درنو لیدونکو، محمد ادریس شیرزاد صاحب د کیلګي ټولنې ویاند را سره په خپرونه کې میلمه و
او ګیله یې همدا وه چې هغلته مور او میرې چلن روان دی، خصوصا د کیلګي او دوشي د خلکو ترمنځ ورسره جفت. بیا د برق بله لویه ستونزه وه چې هغلته موجوده وه، خو تر ټولو لویه ستونزه هغه د معرب په برخه کې وه چې ښوونځي نشته او که شته هم یوازې په دري ژبه باندې تدریس کیږي چې له یوې مورنۍ ژبې څخه شاګردان لرې ساتل شوي دي. زه لنډې دمې ته بیرته راګرځو. له لنډې دمې وروسته خپرونې ته له بل میلمه سره تاسو ملتیا وکړئ. خپرونه تر 9 غځېږي.